په ژمي کې یو څو مهم کارونه دي چې باید موږ او تاسو یې وکړو. نو نننۍ موضوع زموږ ژمي کې څه وکړو دا مهمه موضوع ده. راځئ چې تاسو ته دغه شپږ مهمې خبرې در وښیم. اولنۍ مهمه خبره چې موږ او تاسو په ژمي کې باید وکړو هغه دا ده چې یو نوي څه باید زده کړو. دا ډیره مهمه ده. وخت اکثره خلکو سره شته ده الحمدلله، ځکه ورځې لنډې شوي دي. نو په دې لنډو ورځو کې تاسو له وظیفو نه او له کارونو نه هم وخت ته فارغېږئ. نو بس ځئ دغه 5 بجې ماشاءالله ټول بس په کورونو کې ناست دي او ماښام وي. نو 5 نه وروسته تاسو مکمل وخت لرئ تر څو چې ویده کېږئ که نه، تر 6 بجو، تر 8، 9، نهایت تر 10 بجو 15 ساعته وخت موږ او تاسو هره ورځ په کور کې لرو. هوا ډیره زیاته خرابېږي، یخ هم وي او څوک ګرځېدی هم نشي د باندې. نو څوک په کورونو کې ناست دي، څوک په شفاخانو کې چې وظیفه لري هلته ناست دي، څوک کوم سرایونو کې هلته وظیفه لري هغوی هلته ناست دي. نو ماشاءالله اکثره خلکو سره وخت وي. نو موږ او تاسو باید له دې وخت نه ګټه واخلو. په ژمي کې باید یو نوی څه زده کړو، داسې یو څه زده کړو چې زموږ او ستاسو آینده کې په درد باندې لګېږي. ډیره زیاته مهمه ده. ښه کتابونه باید ولولو. موږ او تاسو باید په دینی او اقتصادي اړخ کې حتما مطالعه ولرو. هم باید له خپل دین نه ځان خبر کو او هم باید له خپل ژوند چې موږ تاسو کوو کنه اقتصادي برخې نه هم باید موږ تاسو معلومات ولرو، تر څو زموږ تاسو آینده ان شاء الله ښه شي، ژوند هم ان شاء الله ښه شي. نو مطالعه وکړئ، که نه شئ کولی، نه پوهیږئ، نو مهرباني وکړئ کتابونه واورئ. زښته ډېر کتابونه آنلاین په یوټیوب کې پراته دي، تاسو هغه پیدا کړئ، واورئ. ښه کتابونه دي، اول نه تر اخره پورې ټول درته وایي که را غوږ کې کېده او بس اورئ ګوشه کې. څومره شیونه به زده کړي، دومره خبرې به زده کړي چې ته به هم ورته حیران شي. هغه څه چې تاسو آینده کې یو پلان لرئ، یو هدف لرئ، هغه ته غواړئ چې ورسېږئ که نه، نو فکر وکړئ چې تاسو ته د څه شي ضرورت، همغه شیان زده کړئ مخکې له مخکې نه. د همغه په اړه باندې کتابونه وګورئ، د همغه په اړه باندې ویډیوګانې وګورئ او د خپل وخت نه صحیح ګټه پورته کړئ. نو دا اولنی مهم کار ده چې موږ تاسو یې باید په ژمي کې وکړو، چې نوی یو څه باید زده کړو. دوهم مهم کار هغه دا ده چې باید د شپې وخت ویده شو. کوشش وکړئ چې انشاءالله له 10 بجو نه نور اخواته کېنئ د شپې. دینی لحاظ هم دا غوره ده چې موږ تاسو باید د شپې وخته ویده سو او سحر وخته راپاڅېږو. صحیح شوه؟ نو دا ډیره مهمه ده. که چېرته تاسو تر ناوخته پورې کېنئ 11، 12، 1 بجې پورې، متاسفانه ډېر خلک بنډارونه کوي او قصې دي او کته پورته ګرځه که نه او موبایلونه دي، نو دا مناسب کار نه ده. چې ستاسو خوب پوره نشي که نه، نو سحر ته تاسو بیا ګډوډ شئ، بیا سحر ته تاسو نشئ راپاڅېدلی په وخت باندې، لمونځ درنه خرابېږي او دا ورځ مو بیا متاثره کېږي. نو کوشش دا وکړئ، الحمدلله اوس شپې ډېرې اوږدې دي، کوشش وکړئ انشاءالله چې وخت ته ویده سئ او تر څو ستاسو خوب پوره شي او انشاءالله سبا ته بیا تاسو مکمل په انرژي کې واوسئ. که چېرته موږ تاسو خوب نیمګړی وي که نه، خوب زموږ ستاسو خراب وي، نو زموږ ستاسو صحت خرابېږي، زموږ ستاسو دماغ خرابېږي، موږ تاسو ګډوډېږو، ټوله ورځ زموږ ستاسو فضول بیا تېرېږي. نو کوشش وکړئ انشاءالله چې د شپې وخت ته ویده شئ. دا مه وایئ چې شپې اوږدې دي بس کېنه په فضولو شیونو باندې راځه وخت ضایع کوه. نه، کوشش وکړئ چې انشاءالله د شپې وخت ته ویده شئ. دریم نمبر کار، مهم کار په ژمي کې هغه دا ده چې د سهار خوب بند. د سهار خوب حرام نه ده، موږ ورته حرام نشو ویلی. د یو وخت کې پخوا ما ویډیو کړی و، بس خلکو ډېر اعتراضونه کړي او ډېر بد ردي ویلي، خو موږ د په نارواوالي په حراموالي باندې دلیل نه لرو په اسلام کې. یعنې که د چا ضرورت وي یا چا خوب پوره نه وي، کوم مشکل ولري یا څه خبرې مریض وي یا ویده شو، هېڅ مشکل نشته. صحیح شوه؟ په دې اړه ځینې آثار راغلي دي خو هغه کې ضعف شته ده. نو صحیح او قوي دلیل موږ داسې نه لرو چې په هغه کې نبي علیه الصلاة والسلام دا فرمایلي چې تاسو به بالکل د سهار مانځه وروسته نه ویده کېږئ، که ویده شوئ بس ګناهګارېږئ، داسې څه نشته دي. نو انسان ته اختیار حاصل ده چې ویده کېږي که نه ویده کېږي، خو که ویده نشي دا بهتره ده، که ویده نشي دا بهتره ده، ځکه زموږ ستاسو په اسلام کې د سحر وخت برکتي وخت ده. په دې وخت کې موږ تاسو ته الله جل جلاله ډېر برکت اچولی. نو کوشش وکوئ چې تاسو کله د شپې وخت ویده شئ که نه، دومره شپې دي چې انسانان خو پرېږده د حیواناتو خوب پکې پوره کېږي، هغه خو پرېږده د ماشومانو خوب هم پوره وي، هغه هم چې سهار مانځه ته موږ راجګ شو خوځېږي راخوځېږي، کوشش کوي چې بس نور راجګ شي. نو خوب د انسان پوره کېږي په دې شرط چې د شپې لږ وخت ویده شي. نو سهار مانځه نه وروسته که بیا ته ویده شوي
نو بس بیا خو خبره خرابه شوه که نه ورځ دې بیا ټوله ګډه وډه شوه. نو کوشش وکړئ انشاءالله چې سهار خوب نه وروسته بیا ویده نه شئ. وایي سهار مانځه نه وروسته انشاءالله ویده نه سئ. کوشش وکړئ تلاوت وکړئ، ذکر وکړئ، او یا که کار مو درلوده بس کار پسې راوځئ. خپل کاروبار مو یا چېرته تللی که نه بس راوځئ کار پسې. او دا ورځې ډېرې لنډې دي. که موږ تاسو سهار مانځه نه وروسته بیا پسې پراته یو که نه نو مطلب دا شو چې نم له شپې نه ګټه پورته کړه او نه به له ورځې نه خیر بیزو. نو ډېر کوشش کوئ انشاءالله چې په ژمي کې خصوصا هیڅ وجه هم تاسو سهار کې ویده نه شئ، بلکې سمدستي کار پسې راوځئ او تیاری نیسئ او د خیره پر مخ باندې ځئ. څلورم دا چې موږ تاسو باید منځونه په ژمي کې وخته وکړو. په کابل کې حتی په کم 3 بجو پورې د مازدیګر مونځ را رسېدلی ده. یعنې دا ورځې چې لنډې شي که نه نو د مازدیګر مونځ ډېر رامخکې کېږي. داسې مه کوئ چې وروسته یې کوي که نه هلته مونځ قضا کېږي، په ذهن باندې به هم ستاسو بوج وي. همدا به وایي کوم یې نه کوم، ودرېږه اودس کوم، ودرېږه داسې کوي، ودرېږه لږ صبر وکړه. په همدې کې انسان باندې بیا ورځ تېره شي. نو که چېرته افغانستان کې اکثره خلک وظیفه داران دي نو تاسو چې له وظیفې نه راوځئ مازدیګر کې اول مونځ کوئ. مونځ مه پرېږدئ لارې ته مه انتظاروئ چې هلته بیا رابندیانې دي، قیسې دي، بیروبار د کش وګیر ده، مونځ به درنه خراب شي. نو کوشش کوئ انشاءالله چې مونځونه وخته وکوئ. په ژمي کې زموږ ستاسو مهم کار مونځونه وخته کول دي. وروسته کوئ مه، صحیح شوه؟ مې ډېر وروسته کوئ. بعضې خلک دي ماخوستن مونځ که نه ناستي 9-10 بجې څه ضرور ده چې ماخوستن مونځ وخت داخل شو مونځ وکړئ. که تر وروسته هم کول پروا نه کوي، خو فرض خو په خپل وخت باید سړی وکړي که نه. نو خصوصا د مازدیګر مونځ اکثره وخت خلکو نه قضا کېږي، هم ګډوډېږي، یا زښته ډېر ناوخته کېږي، یا د کراهت وخت ته رسېږي، یعنې هغه وخت کې چې مکروه ده مونځ کول هغه وخت ته تېر نه ورسېږي. نو کوشش کوئ انشاءالله چې دغه 3 بجو په شاوخوا کې یا پاو باندې 3 بجې یا پاو کم 3 بجې، یعنې هغه ساعتونه تاسو خپله وګورئ، وخت دقیق معلوم کړئ، ځکه یو وخت نه بل وخت بل ځای پورې تفاوت کوي که نه. نو یا چې کله حد اقل اذان وسو جمع ته ځان ورسوئ، دا به هم ډېره ښه خبره وي. خو که مصروفه وئ کوشش کوئ چې انشاءالله د مازدیګر مونځ وخته وکړئ. پنځم دا چې موږ تاسو کولی شو په ژمي کې ماسۍ پخو کړو. ماسۍ یو قسم ته چرمي موزې دي چې دا خنګرې پکې پټېږي، بجلک دا پکې پټېږي، او یا داسې بوټ پخو کړو، داسې بوټونه که نه چې هغه کې دا خنګرې زموږ ستاسو پټ شي. نو دا موږ تاسو ته په ژمي کې ډېر زیات سهولت راکوي. ډېر داسې کاریګر دي که نه چې کارونه کوي یا مثلا جوالیتوبونه کوي یا غریبان دي سخت کارونه یې مصروفه وي که نه، هغوی که داسې شیان واغوندي نو یا اوبه ورته نه وي یا ګرمې اوبه نه وي یا وخت کم وي نو هېڅ مشکل بیا نسته. که څومره هم دی بیا اودسه کېږي که نه او دا یې په داسې وخت کې پخو کړي وي چې اودس ولري، یعنې په اوداسه یې پخو کړي وي، هېڅ مشکل نور نشته. بس دی کولی شي نور اودس وکړي او پښو باندې دې مسحه وکړي. صحیح شوه؟ دا ماسۍ چې چرم نه جوړې شوي دي او همدارنګه بوټ، په دې باندې موږ تاسو مسحه کولی شو ټوله ورځ او بېغمه بس موږ تاسو خپل منځونه هم ورسره کولی شو. صحیح ده چې پاکې وي. نو د دغه نه تاسو استفاده وکړئ. په اخره کې زه تاسو ته انشاءالله مکمله ویډیو په دې کې اچوم. د دې ویډیو چې کله ختمیږي تاسو ته بیا بله ویډیو هم انشاءالله راښکاره کېږي چې تاسو څنګه کولی شئ بوټونو سره منځ وکړئ او همدارنګه مسحه ورباندې وکړئ. نو په ژمي کې کوشش وکړئ چې انشاءالله که چېرې تاسو شرکتونو کې کار کوئ یا دفترونو کې درته مشکله وه دا پښې مینځل که نه نو دغه ډېر اسانه د حل لار ده. په ژمي کې تاسو به ډېر په سهولت کې شئ، هم به اسانه تاسو اودس وکولی شئ او هم به په اسانۍ سره انشاءالله ستاسو منځونه کېږي، مونځ به نه درنه قضا کېږي. اخرنۍ خبره 6 نمبر خبره چې هغه موږ تاسو باید په نظر کې ونیسو خصوصا د ژمي په موسم کې، هغه دا ده چې په روژې باید ونیسو. که چېرته الله جل جلاله توفیق درکړی که نه نو په هفته کې که 2 ورځې روژې ونیسي څومره به ښي، که نه 1 ورځ ونیسه، په 2 هفتو کې 1 دانه ونیسه، په میاشت کې 2-3 دانې ونیسه، نو څومره به ښي. نو دا ټولې زموږ ستاسو په ښه والي باندې تمامیږي او الله جل جلاله به راته اجر راکوي، هم صحت ته ګټورې دي، هم نن سبا طب په دې نظر ده چې انسان باید څه ناڅه د ده دا معده دا باید آرام وکړي. نو تاسو انشاءالله ډېر کوشش وکړئ چې روژې ونیسئ. کوم تاسو باندې روژې قضایي پاتې وي
خصوصا په ښځو باندې کنه قضایي روژې پاتې، نو دا یو بهترین فرصت ده، بهترین چانس ده دا ژمی، ځکه ورځې لنډې دي، نو تاسو په اسانۍ سره خبر به هم نشئ، بس ډېرې زیاتې روژې به بیرته قضایي راګرځولې وي. نو خویندو تاسو کوشش وکړئ چې انشاءالله له دغه لنډو ورځو نه ګټه واخلئ او هغه د رمضان روژې پکې راوګرځوئ. همدارنګه ما مخکې مو ویله چې شپې ډېرې اوږدې شوي دي، که چېرته امکان لري او الله جل جلاله توفیق درکړي نو تهجد هم چې 2 رکعاته وکړئ څومره به ښه وي. د ماخوستن لمونځ کوشش وکړئ انسان آرامه وي که نه، دغه وتر شو سنت شو دا په آرام ډول باندې وکړئ او خوند ترې نه واخلئ، ځکه وخت کافي ډېر ده الحمدلله که نه، ورخطایي پکې مه کوئ. نو که چېرته الله درته توفیق درکړی و چې په اخره شپې په اخره برخه کې راجګ شي دا خو لا ښه خبره ده، که نه د ماخوستن لمونځ نه وروسته هم ته تهجد کولی شي، له وترو نه مخکې هم یې ته کولی شي انشاءالله، ځکه شپه ټوله د ماخوستن لمونځ نه وروسته موږ امکان لري چې تهجد وکړو، اگر که بهتره وخت یې هغه اخرنی وخت ده. نو الله جل جلاله دې اول ماته بیا تاسو ته توفیق درکړي چې له ژمي نه ګټه پورته کړو او انشاءالله دا شپږ کارونه انجام کړو.